رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر کیږي وګورو چې الله صلی الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاکي دې ذکر کړی دی او دې فرمایي چې من ذكرت عنده فلم يصلي علي ويدعي الوحيد ذكر هذا الآيات شوف أنا فما بني يرد بيس ما نذكر ذكر شيء فلم يصلي علي بما ترد بي فبحين والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من برتا وخدر أو ذكر أول بارتي في خدر مدار بين آمين بيت بارتي خدر هذا يعني وما بنشوي آمين وما ولي زكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق عليه شوفان بهذا يفضل ولا بد شيء هو صلى الله عليه وسلم هذا إنسان رحيم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مختلف حرام كلام الجماعة سلام الله السلام على رسول الله اللهم تحيا على رحمة الله وفي السلام على رسول الله اللهم بأسألك بفضلك أنبارك بأسعار الرسل وترد بي بدعاء محبك سعيد ترد بي سبحان قبل يكون فرق خشيت إذا الله حق الساس بالرسل وترد بي أخي نفسك دعاء بي أو بيان ترد بي وترد مقامات غير غيري أو غير سيدي إن شاء الله حدث كتاب يعني تفسير الأولين أو بدي ما اتفاق سبحان الملائكة سيحين في الأرض يبلغون عنكم أمتي السلام أعطانا سفرتين وقال الكريم مختلفة لكي جبرزي جزمان أمت دمات السلام على سيد أنا بركة نسيب kalau benar ya betul betul. Bahasa benar cara Rasulullah SAW berkata begitu betul betul. Bahasa saya cuma baca sebab betul betul. Sebab ajari saya apa cara betul berarti gas kata-kata seperti. Kalau betul betul ya betul kami sekali. Sampai ada apa? Harus pun saya tak berhak berdoa. Saya cuma tinggal sendiri. Sebab Allah ada pada kita Allah akhlaku. Kemudian itu masalah. Bapak ayah yang dari kita beri. Tujuh bagaimana kita Allah itu يوافقني أريد أن أبدأ كلامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق سيدنا على النبي لا أخذ أمره لا أخذ أمره من محمد صلى أو لا أخذ لا تسيب والناس أو الله كاميرا أو إن شاء الله دنيا الله خيرتي وبرزي صلى الله عليه وسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه. الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد دعوة المستعصو محترم ومعزز ملمان شیخ صاحب ابو زبیر عبدالسمیم چې په خپله موضوع یې موږ تاسو ته د قرآن او د سنت په رڼا کې یو مدلله او مبرهنه موضوع پېښ کړه. د الله رب العالمین نه سوال کوو چې هغه ته په دغه بیان باندې اجر عظیم نصیب کړي او الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. ورونو د دې نه مخکې چې زه خپل بل معزز او محترم مېلمه شیخ صاحب ابو زکریا اسماعیل صاحب ته درخواست ورکوم دا سالانه اجتماع زموږ ستاسو دا صرف په کال کې یو ځل ده. موږ چې د ورونو په بعضو ورونو حالات ګورو بعض ورونه داسې دي چې هغه د خوب په حالت کې موږ ګورو. اگر چې دا یو مجرده خبره ده چې په یو دیني مجلس کې یو انسان ته خوب ګرځي د هغې څه اسباب دي او څه وجوهات دي. یو خو دا دی چې اطمینان سکون او خوشحالي هغه د الله رب العالمین په دین کې چې په یو ځای کې د الله رب العالمین ذکر کېږي د الله رب العالمین د دین بیان کېږي هغه ځای باندې اطمینان سکون نازلېږي د الله رب العالمین د طرف نه د الله رحمتونه پرې ورېږي. موږ تاسو د الله رب العالمین په رحمت کې ناست یو انشاءالله. نو موږ هغه ورونه چې هغه د خوب په حالت کې هغه درخواست کوو چې څه نه څه مبارزه وکړي مقابله وکړي ځکه صرف یو بیان پاتې دی د هغه د بیان نه به موږ تاسو انشاءالله استفاده کوو. نو پکار دا ده چې موږ تاسو سره څه مقابله وکړو مبارزه وکړو انشاءالله. دویمه خبره دا ده دې مجلس ته چې موږ تاسو راغلي دا صرف په کال کې یو ځل موږ ته ستاسو حالت معلوم دی چې اکثر ورونه هغه ډېر سخت کارونه کوي او ټوله ورځ په لمر باندې ولاړ یو کار کوي. لیکن عموماً نو ستاسو د آخرت پیدا هغه همدا ده چې په کوم مجلس کې ناست یو او د الله رب العالمین د دین بیان همدغه د بیان اورېدل دا یو عبادت دی.
مخکې بیان شو د هغې لحاظ وکړو او کوم وروڼو چې جوالونه بند کړي نه هغه بند کړي او د بله طرف نه موږ ته تشویش راځي هغوی ته خاص دی چې د خپلو ماشومانو کنټرول وکړي او د الله رب العالمین د دین بیان دا په غور سره واورئ. زه اوس خپل ورور معزز مېلمه شیخ صاحب ابو زکریا اسماعیل صاحب ته خاص کوم چې په خپله موضوع باندې بیان وکړي. هغه ته موضوع ورکړل شوې په کبیره ګناهونو کې اووه لوی کبیره ګناهونه چې هغه مهلک او تباهکن ګناهونه دي چې د هغې په وجه باندې انسان هلاکېږي او تباه کېږي. هغه به هم ډېر یو مهمه موضوع بیانوي انشاءالله. موږ تاسو ډېر په غور سره وو او د بیان په مخکې زه د شیخ صاحب تعریف کوم تاسو غواړم. شیخ ابو زکریا اسماعیل صاحب دا په پاکستان کې د دعوت او د جهاد د پوهنتون نه فراغت لري او دلته په مدینه منوره کې چې کوم عالمي او اسلامي پوهنتون دی د هغه نه فارغه شوی د ماجسترۍ مرحله یې پوره کړې او قریب به انشاءالله د دکتورا شهاده هم ترلاسه کړي. موږ د الله رب العالمین نه سوال کوو چې د هغه په علم او وخت کې برکت پیدا کړي او د هغه د علم نه موږ تاسو هم انشاءالله مستفید وګرځو. هغه ته زه خاص کوم چې په خپله موضوع باندې شروع کړو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مسلمانانو زما مشرانو حاجي صاحبانو مخکې د دې چې په دې خپله موضوع کې چې د دې پروګرام د منتظمینو د خوا نه ما ته راکړه شوې ده. اول د دې پروګرام د منتظمینو چې په سر کې ابو طیب زموږ مشر ورور ابو طیب صاحب او نور مشران شامل دي د هغوی شکر ادا کوم چې زموږ د استازو د ملاقات دپاره د داسې یو دیني ملاقات دپاره دا فضا برابره کړې ده او په دې باب کې دوی ډېر کوششونه او زیار ایستلی دی تکلیفونه ایستلي دي. الله جل جلاله دې د دوی تکلیفونه قبول کړي. الله دې دا د دوی دپاره د آخرت ثواب او د دوی د رفع درجات سبب وګرځوي. په ګډ منبر کې زه د خپلو مشرانو ورونو حاجي صاحبانو هم شکر ادا کوم چې دوی به لکه چې ابوطیب صاحب وفرمایل دوی به کارونه کړي خپل ځینې کارونه به پرېږدي ستړي به وي خو دغه کارونه پرېښي دي او دلته د دې دپاره راغلي دي چې د خپلو کشرانو ورونو سره یوه دیني مذاکره او دیني مسایل سره مدارسه کړي. په دې هم ډېر خوشحاله یم چې زموږ ورونه د دې په څنګ کې چې د خپل ځان خپل اهل عیال بچیانو دپاره د رزق ګټلو دپاره راغلي دي او دا هم عبادت دی. د دې په څنګ کې هغه اصلي مقصد او هدف دوی نه هېر کړی. د کوم مقصد دپاره چې موږ او تاسو الله جل جلاله پیدا کړي لکه چې الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله جل جلاله فرمایي ما چې پیران انسانان
دی، باغی کی عبادت دی، باغی کی اطاعت دی، باغی کی اتباع ده، باغی کی محبت دی. د دې ترڅنګ په موږ باندې ځینې شیان نور هم پېژندل فرض او واجب دي. لکه څنګه چې موږ او تاسو یو مریض د یو بدن د یو مریض د بدن دپاره دوا اړوو، ډاکټر ته باید بیایو، ډاکټر موږ ته علاج راکوي، شربت صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې ایمان لرو. د دې په مقابل کې ځینې شریعت سره ټکراو کړي، هغه دې ته ضرر رسوي. او همدارنګه یو بل مثال لکه موږ چې ځمکه کې یو فصل کوو، هغې ته څه ورکوو، هغې ته اوبه ورکوو، د هغې ساتنه کوو، په څنګ کې موږ د هغې خیشاوه او غذیاکو هغه دې لرې کوو. د هغې کې چې کوم چینجي او غشیان دي د هغې ته موږ دوا او اوبه راوړو. همدغه شان ځینې شیان داسې دي چې د ایمان راوړلو د ایمان د انواعو پېژندلو تر څنګ ځینې شیان د ایمان ته ضرر رسوي، هغه په موږ باندې پېژندل واجب دي. لکه چې عمر رضی الله عنه فرمایي إنما ينقض الإسلام عروة من نشأ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. اسلام به یول وکړی ټوټه ټوټه هغه څوک چې صرف اسلام پېژني او جاهلیت شرک او د هغې مخالف شیان نه پېژني. او لکه چې یو شاعر فرمایي عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، زه شر د دې لپاره پېژنم لکه څنګه چې په موږ باندې ایمان واجب دی. د ایمان په مقابل کې شیطان په موږ باندې چې د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او اتباع او پیروي فرض ده. د دې په مقابل کې شیطان دغه اطاعت او پیروي ته ټکان ورسوو چې هغه د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ د یو خدای د الله جل جلاله صحیح عبادت وکړو او په څنګ کې د هغه شیانو په ځان وساتو چې کوم دې شیانو سره ضد او مخالف دي. هغه شیان ډېر دي، خو موږ صرف د مذاکرې لپاره موږ ته موضوع راکړل شوی ده، هغې ته السبع الموبقات ویل دي. یعنې اووه هغه شیونه چې انسان غرق کوي، انسان تباه کوي، انسان هلاک کوي. د دې شیانو د پېژندلو مخکې په مقدمه په موږ باندې لازم ده چې د اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې ګناهونه ټول سره یو شان نه دي. داسې ګناهونه دي چې هغه انسان ورته متوجه نه شي، نور به ورسره ځینې اهل بدع په دې باندې دي چې ګناهونه کې لږ او واړه نشته دی، دا ټول یو شان دي. او دا نبي علیه وسلم د سنتو او اجماع د امت ده. بس الله جل جلاله فرمایي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. د الله بندګانو که تاسو د هغه نور ګناهونه چې تاسو د هغې نه منع کېږي ځان وساتئ، بل د هغه آیتونو نه چې الله جل جلاله فرمایي د شرمونو ځان ساتي. کوم چې واړه صحایف راوړي دي د دې انسان معصوم نه دی. د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې صرف هغه څوک چې معصوم دي یوازې پیغمبران علیهم السلام معصوم دي. د هغې نه که دا چې د چا هر څه پرېکړه ده د هغوی په عصمت باندې اهل سنت والجماعت نارینه دي. بقيمة الله جل جلاله مبارك والتي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تبقى حالة بقيمة بيانية الله جل جلاله جدويبا بقيمة جدويبا شدا زمنا عملنا بيت منتهى أسفل عملا تيشو الله ولا
باندې مسلمانان د اسلام نه وباسي. یوې بلې مسلې ته ستاسو نظر راوړل غواړم چې لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې هغه ګناهونه دي چې هغه د هغې په صدور سره الله جل جلاله د موږ تاسو دې وساتي. ایمان ته منځ یو انسان مسلمان دې ته مجبورېږي چې د سره خپل ایمان تجدید کړي لکه کفر او شرک. د هغې علاج بې د توبې نه بل نشته. او ځینې نور لوی ګناهونه چې دي هغه الله جل جلاله مشیت کې داخل دي لکه چې الله جل جلاله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله جل جلاله شرک هیڅ چا ته نه بخي په هیڅ صورت کې بغیر د دې نه چې توبه یې ایستلې دی. د دې نه راکته دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کېږي وګورو چې اللهم صل علی محمد صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاکي ډېر ذکر کړی دی او دی فرمایي چې من ذکرت عنده فلم يصلي علي. وایي دا ډېر مخکې دی چې زه کله هغه ته رایاد شم که هغه په ما باندې درود نه وایي. زما نوم کله ذکر شي فلم يصلي علي بیا په ما درود نه وایي. دا مخکې دی. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ته وخته او چې کله په اول پارت کې فتح خدای ویل آمین بیا چې پارت کې هغه یې عادت وایي ما باندې شویه آمین ووایي. ولې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دا دی چې من په هغه باندې درود ووایو او هغه ذکر شي صلی الله علیه وسلم. او دا د انسان رحیم دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي. مختلفو حرام كلام الجماعة السلام السلام على رسول الله اللهم تحيا بعد رحمة الله وفي السلام على رسول الله اللهم بأسألك من فضلك أن بارك لك أسعد الرسل وترد بي وتعانى مخببا سعيد ترد بي سبحان الله ويقول قال أخي شهد الله حق ساس الرسل وترد بي أخي نفسك دعاء بي أو بيان ترد بي وترد مقامات غير غيري أو غير سيدي إن شاء الله حدث كتاب يعني تفسير أولي أو بدي ما اتفاق ملائکه سیاحین په کوم بل نه ګناه کوم متي السلام اته د سپرستي قرآن کریم په څه کې کوي چې ګرځي چې زما د امت د مت سلام راځي پیغمبر ته رسي هغه بدل یو کوي چې تاسو ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بدلو دی په هر څه کې باید چې څه نو ټول وایي څنګه چې اجر زیات دی الله تعالی موږ مقابله کې بس باندې وایي یا ورته تاسو صلی الله علیه وسلم او څنګه ته په حق دعا ده څنګه چې ته یې راځي سبب او آداب باندې کې دین او احکام په حضرت واسطه ده په باندې یو حق باندې چې باوري ته یو په باندې اتفاق الله دې موافقي او دې توفیق راکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق سيدنا على النبي دا هغه وګورو دا څنګه د دې یو محبت سره او دا هغه دا تسلیم او ناس او الله کامیاب او ان شاء الله دنیا او آخرت کې وګرځي صلی الله علیه وسلم على خير خلق وعلى آله وصحبه. الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. دعوة المستعصو محترم معزز ملمان شیخ صاحب ابو زبیر عبدالسمیم چې په خپله موضوع یې موږ تاسو ته د قرآن او د سنت په رڼا کې یو مدلله او مبرهنه موضوع پیش کړه. د الله رب العالمین نه سوال کوو چې هغه ته په دغه بیان باندې اجر عظیم نصیب کړي او الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. ورونو د دې نه مخکې چې زه خپل بل معزز او محترم مېلمه شیخ صاحب ابو زکریا اسماعیل صاحب ته درخواست ورکوم دا سالانه اجتماع زموږ ستاسو دا صرف په کال کې یو ځل ده. موږ چې د ورونو په بعضو ورونو حالات ګورو بعض ورونه داسې دي چې هغه د خوب په حالت کې موږ ګورو. اگر چې دا یو مجرده خبره ده چې په یو دیني مجلس کې یو انسان ته خوب ګرځي د هغې څه اسباب دي او څه وجوهات دي. یو خو دا دی چې اطمینان سکون او خوشحالي هغه د الله رب العالمین په دین کې چې په یو ځای کې د الله رب العالمین ذکر کېږي د الله رب العالمین د دین بیان کېږي هغه ځای باندې اطمینان سکون نازلېږي د الله رب العالمین د طرف نه.
الله رحمتونه پرې ورېږي نو تاسو د الله رب العالمین په رحمت کې ناست یو انشاءالله. نو موږ هغه ورونه چې هغه د خوب په حالت کې وي نو هغې ته خواست کوو چې څه نه څه مبارزه وکړي مقابله وکړي ځکه صرف یو بیان پاتې دی د هغه د بیان نه به موږ تاسو انشاءالله استفاده کوو نو پکار دا ده چې موږ تاسو سره څه مقابله وکړو مبارزه وکړو انشاءالله. دویمه خبره دا ده دې مجلس ته چې موږ تاسو راغلي دا صرف په کال کې یو ځل موږ ته ستاسو حالت معلوم دی چې اکثر ورونه هغه ډېر سخت کارونه دي او ټوله ورځ په لمر باندې ولاړ او کار کوي لیکن عموماً نو ستاسو د آخرت پیدا هغه همدا ده چې په کوم مجلس کې ناست یو او د الله رب العالمین د دین بیان همدغه د بیان اورېدل دا یو عبادت دی همدغه به موږ تاسو ته په قبر کې پیدا راکوي په قیامت کې او په آخرت کې د دې وجې نه ټول موږ ته خاص دی چې دا بل بیان موږ تاسو ډېر په غور او توجه سره واورو او د مخکرو اصولو چې کوم ارشادات مخکې بیان شو د هغې لحاظ وکړو او کوم ورونو چې جوالونه بند کړي نه هغه بند کړي او د دغه طرف نه موږ ته تشویش راځي هغوی ته هم خاص دی چې د خپلو ماشومانو کنټرول وکړي او د الله رب العالمین د دین بیان دا په غور سره واورئ. زه اوس خپل ورور معزز مېلمه شیخ صاحب ابو زکریا اسماعیل صاحب ته خاص کوم چې په خپله موضوع باندې بیان وکړي. هغه ته موضوع ورکړل شوې په کبیره ګناهونو کې اووه لوی کبیره ګناهونه چې هغه مهلک او تباهکن ګناهونه دي چې د هغې په وجه باندې انسان هلاکېږي او تباه کېږي هغه به هم ډېر یو مهمه موضوع بیانوي انشاءالله موږ تاسو ډېر په غور سره وو او د بیان نه مخکې زه د شیخ صاحب تعریف کوم تاسو غواړم. شیخ ابو زکریا اسماعیل صاحب دا په پاکستان کې د دعوت او د جهاد د پوهنتون نه فراغت لري او دلته په مدینه منوره کې چې کوم عالمي او اسلامي پوهنتون دی د هغه نه فارغه شوی د ماجسترۍ مرحلې یې پوره کړې او قریب به انشاءالله د دکتورا شهاده هم ترلاسه کړي. موږ د الله رب العالمین نه سوال کوو چې د هغه په علم او وخت کې برکت پیدا کړي او د هغه د علم نه موږ تاسو هم انشاءالله مستفید وګرځو. هغه ته زه خاص کوم چې په خپله موضوع باندې شروع کړو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مسلمانانو زموږ مشرانو حاجي صاحبانو مخکې د دې چې په دې خپله موضوع کې چې د دې پروګرام د منتظمینو د خوا نه ما ته راکړه شوې ده اول د دې پروګرام د منتظمینو چې په سر کې ابوطیب زموږ مشر ورور ابوطیب صاحب او نور مشران شامل دي د هغوی شکر ادا کوم چې زموږ د استازو د ملاقات دپاره د داسې یو دیني ملاقات دپاره دا فضا برابره کړې ده او په دې باب کې دوی ډېر کوششونه او زیار ایستلی دی تکلیفونه ایستلي دي الله جل جلاله دې د دوی تکلیفونه قبول کړي الله دې دا د دوی دپاره د آخرت ثواب او د دوی د رفع درجات
دینی مذاکره او دینی مسایل سره مدارسه کړي. په دې ډېر خوشحاله یم چې زموږ وروڼه د دې په څنګ کې چې د خپل ځان خپل اهل عیال بچیانو دپاره د رزق ګټلو دپاره راغلي دي او دا هم عبادت دی. د دې په څنګ کې هغه اصلي مقصد او هدف دیني یې هېر کړی. د کوم مقصد دپاره چې موږ او تاسو الله جل جلاله پیدا کړي. لکه چې الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله جل جلاله فرمایي ما چې ډېری انسانان پیدا کړي دي صرف د یو مقصد او هدف دپاره چې د الله جل جلاله عبادت وکړي. او بعد دنیا مرافق ځمکې اسمان کې دا د دې دپاره دي چې دی پې الله وپېژني او ځینې نور شیان د دې دپاره دي چې د انسان ژوند پې روان شي. لکه څنګه چې مخکې ابوزبیر صاحب فرمایل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حقوق دي د دې نه مخکې هم باندې الله جل جلاله حقوق دي. په دې کې مختلف حقوق دي چې په هغې کې ایمان دی، په هغې کې عبادت دی، په هغې کې اطاعت دی، په هغې کې اتباع ده، په هغې کې محبت دی. د دې تر څنګه په موږ باندې ځینې شیان نور هم پېژندل فرض او واجب دي. لکه څنګه چې موږ او تاسو یو مریض د یو بدن د یو مریض د بدن دپاره دوا اړوو، ډاکټر ته باید بیایو، ډاکټر موږ ته علاج راکوي، شربت صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې ایمان لرو. د دې په مقابل کې ځینې داسې شریعت سره ټکراو کړي هغه دې ته ضرر رسوي. او همدارنګه یو بل مثال لکه موږ چې ځمکه کې یو فصل کوو هغې ته څه ورکوو، هغې ته اوبه ورکوو، د هغې ساتنه کوو، په څنګ کې موږ د هغې خیشاوه او غذیاکه او هغه لرې کوو. د هغې کې چې کوم چینجي او شیان دي د هغې ته موږ دوا او اوبه راوړو. همدغه شیان ځینې شیان داسې دي چې د ایمان راوړلو د ایمان د انواعو پېژندلو تر څنګ ځینې شیان د ایمان ته ضرر رسوي هغه په موږ باندې پېژندل واجب دي. لکه چې عمر رضی الله عنه فرمایي إنما ينقض الإسلام عروة من نشأ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إسلام بيقول وكري توتك هذا توكي تصير في الإسلام بيجني أو جاهلية شرك وباقي مخالف لأن بيجني. أو لك جاي وشعيب ما يعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه ذو الشر دي دبارة بيجني. لك سنتي ومن بعد الإيمان واجب ده الإيمان بمقابل الشيطان ومن بعد الله جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إطاعته واتباع أو بيرويته فرصة بدين بمقابل الشيطان تبع إطاعته وبيرويته أكرم رسول شعبا الله جل جلاله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا كده بيوم أن الله جل جلاله صحيح عبادته او بتنكي لنا شيئا مسام مساوي كم شيئا مساوي زد او مخالف دي هذا شيء دي خو موږ صرف د مذاکرې لپاره موږ ته موضوع راکړل شوی دی هغې ته السبع الموبقات ویلي دي. یعنې اووه هغه شیونه چې انسان غرق کوي، انسان تباه کوي، انسان هلاک کوي. د دې شیانو د پېژندلو مخکې په مقدمه په موږ باندې لازم ده چې د اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې ګناهونه ټول سره یو شان نه دي. داسې ګناهونه دي چې هغه انسان ورته متوجه نه شي نور ورسره ځینې اهل بدع په دې باندې دي چې ګناهونه کې لږ او واړه نشته دی دا ټول یو شان دي او دا نبي علیه وسلم د سنتو او اجماع د امت ده. الله جل جلاله فرمایي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
دلت بندگانو که تاسو د هغه لوی ګناهونه چې تاسو د هغې نه منع کېږي ځان وساتئ. بل د هغه آیتونو نه چې الله جل جلاله فرمایي د شرمو نه ځان ساتي. کوم چې واړه صحایف راوړي دي د انسان معصوم نه دی. أهل السنة والجماعة مسلكان يتصف له معصوم دي واجب پیغمبران عليه الصلاة والسلام معصوم دي. داغين لكنها تتجاه هر سنة بكرة لا هو يبعثون قد أهل السنة والجماعة دائما دي. ولا آيات شبه بمعنى تحت الجلال ومبارك والتي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تقدر حالات قيامت بيانية الله جل جلاله كذوبة قيامت سوي شدا زمنا عملنا بيت متى أسباب عملا تيشو لا ولا كذا ولا هذا بيها مگر عمل ما كذا ولا كذا مبادئ وارد بي جاوي بكبيرة كنا باندې مسلمانان د اسلام نه وباسي. یوې بلې مسلې ته ستاسو نظر راوړل غواړم چې لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې هغه ګناهونه دي چې هغه د هغې په ثبوت سره الله جل جلاله دې موږ تاسو دې وساتي. ایمان ته منځ ځي او انسان مسلمان دې ته مجبورېږي چې د صرف پر ایمان تجدید کړي لکه کفر او شرک. د هغې علاج بې د توبې نه بل نشته. او ځینې نور لوی ګناهونه چې دي هغه الله جل جلاله په مشیت کې داخل دي لکه